د موسی بن جعفر په زمانه کې الله تعالی په شیعګانو غضب وکړ. امام د دې غضب په بدل کې زندان په خپل ځان ومنله. تل چې دا کیسه اورم دا فکر راته راځي چې رښتیا هم هغه شیعګان چې د موسی بن جعفر په وخت کې کله چې امام د دوی له امله زندان ته لاړ هغوی خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړی و که نه. د خپل امام په فکر کې و، یعنی سبا سهار یې ولاړل او ویل چې موږ خو خپل ورځنی ژوند کوو او خپلو کارونو ته رسیږو. په داسې حال کې چې د دوی د وخت امام د دوی له امله په زندان کې و. یوازې یو کس لکه ابوالقاسم شاعر پیدا شو چې که څه هم د هارون لپاره یې څو بیتونه شعر ویل خو څه یې ونه غوښتله او یوازې د موسی بن جعفر د ازادۍ لپاره هڅه کوله. زه باید داسې یو کار وکړم چې زما امام آزاد شي. شاعر ابوالقاسم ته له تار او جیب څخه څه غواړي. زه د موسی بن جعفر له ازادۍ پرته بل څه نه غواړم. خو کله چې سبا ورځ لاړ چې د ازادۍ فرمان یې اخیستی و، خوشحال شو چې د هارون له زندانه خپل امام آزاد کړي، خو ولیدل چې څو کسان یې لرګینه تخته په خپلو اوږو ایښې ده او په لوړ غږ وایي دا د رافضیانو امام دی، دا د شیعیانو امام د رافضیانو دی. ابوالقاسم شاعر خپل هدف ته ونه رسید خو خپله دنده یې ترسره کړه. موږ په د امام زمان علیه السلام د غیبت په دوران کې څومره د خپلو دندو په فکر کې یو.